السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې هیله چې تاسو به روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن انځر بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. ملګرو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته د موبایل لپاره د قرآن کریم پښتو ژباړه مکمل قرآن کریم تفسیر او همدارنګه ورسره اواز سره په یو اپلیکیشن کې تاسو ته درښایم. نو ملګرو دغه اپلیکیشن تاسو یو دغه اپلیکیشن دی ورسره یو بل اپلیکیشن دی چې پکې زیاتره او مهم کلی اسلامي معلومات هم شته. دواړه تاسو په خپل موبایل کې انسټال کړئ. ملګرو دا ستاسو لپاره ډیره مهمه ده ځکه موږ زیاتره وخت د ټکنالوژي برخې ویډیوګانې اپلوډوو. مثلا موږ دیني او اسلامي اپلیکیشن په اړه کوم ویډیوګانې چې دي هغه کمې جوړې کړې دي. دا مهمه خبره موږ ګڼله چې باید تاسو ته چې څومره دیني اسلامي اپلیکیشنان دي هغو لپاره هم ویډیوګانې جوړ کړو. خو تاسو هم هیله کوي تاسو نورو کسانو سره هم شریک کړئ. ما تېره ویډیو اپلوډ کړې وه چې د قرآن کریم اپلیکیشن ورسره یو بل اپلیکیشن نو هغه ډېرو کمو کسانو کتلې وه. نو هیله ده دغه ویډیوګانې خپلو ملګرو سره شریکې کړئ تر څو هغوی هم په دغه رمضان مبارکه میاشت کې ترې استفاده وکړي. ملګرو زه ویډیو شروع کوو. نو تاسو ملګرو دغه اپلیکیشن دی د کوثر اوبه دغه ډېر بهترین اپلیکیشن دی. په پلی سټور کې نشته خو لینک په ډسکرپشن کې شته. تاسو له هغه ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ. ډېر یو کوچنی اپلیکیشن دی صرف 2 MB اپلیکیشن دی. کله چې تاسو دغه ډاونلوډ کړئ دا به انسټال کړئ. نو په دې کې ملګرو ستاسو لپاره ډېر زیات شیان دي. که تاسو موبایل خو حتما ګورئ صرف 15 دقیقې وخت ورکوئ نو تاسو په کې یوه لیکنه لولئ. په دې کې ډېر زیات موضوعات تاسو ګورئ. درې برخو کې بیا دغه معلومات تاسو وینئ. په دې کې بهترین معلومات مثلا د قرآن کریم په هکله معلومات، د ساینس په هکله معلومات، اصل شات شفا ده، همداسې نور ډېر بهترین اپلیکیشن دی. بهترین معلومات کې صرف یوه لیکنه چې تاسو په ورځ کې 15 دقیقې وخت ورکوئ یوه لیکنه لولئ تاسو په ډېر زیات معلومات ترلاسه کوئ. نو دغه اپلیکیشن ضرور په خپل موبایل کې انسټال کړئ. یو دغه او دوهم ته راځو قرآن کریم بهترین اپلیکیشن دی په پښتو ژباړه ورسره تفسیر همدارنګه پښتو په غږ سره تلاوت دا هر څه ټول دلته پکې. تاسو په دې ځای کې سفاري درته راځي قرآن کریم 10 سپارې او په دغه خوا کې سورتونه 114 سورتونه چې هر یو تاسو را خلاص کړئ. دلته تاسو د هغه ژباړه تاسو ته درځي. تاسو وینئ ملګرو چې لومړی سر کې ژباړه ده مثلا بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. او همدارنګه تاسو کله چې ملګرو تاسو په دغه تفسیر باندې کلیک وکړئ لاندې ورسره تفسیر المخ کړي. تفسیر صرف یو څو اوس زما انټرنیټ بند دی زه ډیټا آن کوم. تاسو صرف 2-3 MB تفسیر وي د دغه سپارې د دغه صورت هغه تاسو ورته ډاونلوډ کړئ. نو دغه به تاسو وینئ ملګرو وایي چې د دې حجم 3.8 MB دی. د دغې مکمل سپارې د یوې سپارې راښکته کول غواړئ نو د دغه سپارې مکمل تفسیر صرف 2.3.8 MB دی. تاسو چې کله دغه ډاونلوډ کړئ خپل موبایل ته زما نیټ خو زیات ضعیفه دی کمزوری دی تاسو وینئ چې انټرنیټي ستونزه ده. او بل طرفه ملګرو په دې کې زیاتې بهترین دعاګانې هم شته. دې خوا ته دعاګانو آپشن ښکاري تاسو د دعاګانې هم لیدلی شئ. بهترین دعاګانې پکې دا هم تاسو تلاوت کولی شئ له ځان سره یې لوستلی شئ. همدارنګه ملګرو دې خوا ته د تلاوت غږ په دې کې تاسو د هر ډول سپارې صورتونو غږ را ډاونلوډ کولی شئ خپل موبایل ته. صرف یو څو MB به وي هغه تاسو ترې راښکته کوئ. خو زما انټرنیټ ډېر ضعیفه دی ډېر کمزوری دی سم کار نه کوي. نو ملګرو دا وه زموږ ویډیو په دې هیله چې دا ویډیو تاسو خوښ شوي وي. که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو ضرور لایک کړئ له خپلو ملګرو سره شریک کړئ. مننه ښه وخت او ښې شېبې ولرئ.